د ګورګورې راځي بابا جان راځي مګر اسې ډوډۍ شروع کړي روزه ده لکه کینه دا بیا کچالان وروړو وای د کچالانو نه خبرې د کچالانو نه خو د مرغ په جوړه شوې ده د خدای نیکبخت دی داسې کې کچالان ولاله ورله به کچالان کیلو په څو دي په 2.5 نه به په 2.5 خبره سره غوښه کیلو کېده نو تا ته خو ما ویلي دي که نه بل څه به پالک ساګ به درولو لوګان به درولو لکه قیمه به یې درسره اخیستې من پکې به چونو دا خو داسې نه تېرېږي زه وایم واپس مازدیګر وځم قیمه به درله وړم او د ساګونو نه خو روکه په دې روژه کې چې ساګ خورې بس په خېټه کې به دې مرون را پیدا کېږي په ساګ څه د ښځو ساګونه ډېر خوښ دي نو نور څه ته راوړې نه نو خو به که په پټي ورشي ورلو شي بیا ساګ تې را په مخه کې تور مخې نو دا کچالان مې وړلو په 2.5 روپۍ کیلو دي دومره ښه شي مې وړل بیا هم ستا نه دی خوښه تور مخې ممتا ته تللی یم چا ته تللی تا ته تللی ما ته لیدلې مور ته دې تللی په روژه کې مو هغې پسې نښتې ده خو د خدای ډه ګوره ورپښکته کړي خو چې څنګه هغه جبوره وه نو داسې تم جبوره بس خو څه وایم نو دا خلک پوه چې دوی څه بوتې د مونځ او دس نه او هغې پسې لګیا یې نښتې خدای داسې کار دي بیا سوشل میډیا چې څونه خلک چلیږي ته د کیپیکن نیوز سبسکرایب کړي که نه بس وی ګوره مخکې په تېر هلکه دا خو ضرور سبسکرایب کړئ یاره ځکه چې دې ته ورته ښکلې مخونه مخې ته غواړي او د ستاسو خوشحالولو لپاره هر رنګه حالاتو سره مقابله کوي هر رنګه سړي ته ورځي ستاسو دپاره یې په خپل سکرین راوړي خلک لا بابا جانه وایي ګورې داسې مې دا ښې سترګه رپي جوړه سوکړه روان دي وختي ستا پنسه مولټه وانو یم خدای دې څوک هم نه راولي ګورې ګران وخت دی لرې که په مېلمنو څه کې چې کوم کور ته مېلمانه ځي که نه هغې کور کې برکتونه یې ښه برکتونه پکې خو چې چاوز کېږي مونږ نه خو ډوډۍ د رقم نه لګي ولې نه لګي شکر الحمدلله ښه لګي ته په ښه نیت چاله راوړه ولې نه لګي یا ګورې داسې کار نه که د ما کار روزګار نشته ما د سر مه خرابوه ته خبر زما خپل نوم دی سودیس احمد په کرکټر کې زه مشهور په ګورګوره یم اوس کله چې راجوخته شو نو هغه بوډۍ ښځه راغله او ما نه په دا مخ سمه توتړ وویسته سپېړې رانه وویسته نو شړخ سره یې په دا سر سمدل کړو مې اوس زنانه ذات دې ته به اوس ووې اوس هغې انګورتې تا ته مه ووایي چې دا هغه دی که نه ګورګوره ده خو ورته وایه چې دا هغه نه دی دا خو سمالک دی تاسو له به یې مونږ پرې جوړه کړو دا باسې ګپي کتونکو د باندې زما سپلی شوې ستاسو په مخ کې ووي ځکه چې بیا منکرېږي نه صحیح ده خو نه دې ماته چې دوی ته وایي مونږ کره راشي نه ما ده ته ویلې څه ما خو دې ته دا خو لیونی دی دې سره مینه سوا کېږي چې یو بل لرو جماعتي کې هغه څنګه اردو کې ورته څه وایي اتار پارټي وایي که څه اکرام ورته وایي اکرام قدرمندو تاسو ته به پته لګېدلې وي کوم کرکټر چې راځي که نه د ګورګورې د اسلمي د لور کرکټر راځي په مختلف واینز باندې تاسو کتلی دی کوم اسلامي چې پوډري دی او د هر ځای کې ټوکي چې پلاره سم شه پلاره هر ځای کې غلاګانې کوي نو دغه کرکټر دی د ګورګورې کرکټر دوی کوي که د ګورګورې کرکټر مو خوښېږي که بل کرکټر مو د خوښېږي نو دی بالکل سنګل نه او دی فری اف کاسټ دی خبره داسې ده چې بس صرف هغه دانه ورچول دی بس نور کار ټیک ځکه چې شوی ما چې د ګورګورې کرکټر ته تاسو الوده وي یعنی خیر آباد مو ورته ووي بس یاره نور نه کوم نور خو به راځي واده مې نه دی کړی واده به کې بس پیسې راشي خامخا به کوي خو د هلک او د جینۍ مینه یادو نه یاره دې ته مې څه سوچ نه دی پرشتیانجو مینه نه هغې ته وایي غر کې یم تباه یم برباد یم هغې وسې هله خدای نه راکوي هسې سپلو کار کوم سپلی جوړوې که نه جوړوي تختولو کار نه کوو وایي چې د سپلو کار دی که نه لکه سپلو جوړو دا خبره وکړې که نه چې کله قراقور ستاسو تخپوی راوایي که نه چله یې جوړ کړی دی ظالم سړی دی خو چې کومه جینۍ د هغه خوښېږي نو بس یا مري او یا څه چل کېږي که اوس نازکه وه نازکه خو اکسیډنټ وکړه هغه جنجم را روان شو اکسیډنټ وشو نازکه خو لاړه بس بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جانی او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره بهترین ویډیوز راوړم تاسو یې ګورئ تاسو یې خوښوئ تاسو یې لایک کوئ هم نو نن مې بیا یو کوشش کړی دی په څنګ کې را سره ناست یو شاه زلمی چې تاسو به د کیمرې په سترګه باندې ډېر زیات لیدلي وي خو ډېر ملګري به داسې وي چې هغوی به یې نه پېژنې چې خدایه پاکه دا ده سره په څنګ کې څوک ناست دی نن به د دوی پېژنګلي هم تاسو سره کوم د دوی د ژوند حوالې سره به هم ډېرې خبرې کوو او ستاسو وړاندې به ږدو
دوی ته به پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مشي وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه رور ښې خیر دی؟ شکر دې ستا او دواګانې دي. رور مې کتونکي تاسو ګوري خو دوی ته لا پته نه لګي چې د ده په څنګ کې څوک ناست دي. ما خو پېژنې وایي دا اسدالله جانې دي. تاسو به مو څو پېژنې خپله لنډه غونډه کې پېژنګلي چې نامه مو څه ده او کار څه کوئ او بله خبره دا چې اوسئ کوم ځای کې؟ زما خپل نوم دی سدیس احمد. او په کرکټر کې زه مشهور په ګورګوره یم او د زوړ بازار د چارسدي زوړ بازار سیپو کلي یم. دلته کې ژوند کوئ؟ دلته کې ژوند کوم. قدرمندو تاسو ته به پته لګېدلې وي کوم کرکټر چې راځي که نه د ګورګورې د اسلمي د لور کرکټر راځي په مختلف واینز باندې تاسو کتلی دی کوم اسلامي چې پوډري دی او د هر ځای کې ټوکي چې پلاره سم شه پلاره هر ځای کې غلاګانې کوي نو دغه کرکټر دی د ګورګورې کرکټر دوی کوي او نوم یې سدیس احمد دی او اوس یې په چارسدې زوړ بازار کې. قدرمندو ویډیو به سکیپ کوئ نه دوی نه به ډېر ښکلي ښکلي تپوسونه کوو. سدیس دا راته ووایي چې ژوند څنګه روان دی؟ بس ښکلی روان دی. تاسو ډېر زیات خفه یې پته نه لګي چې چل څه دی؟ خفه خو نه یو بس ژوند مزید دی بس زموږ افیسر دی ژوند کې هر څنګه حالات راځي بس. لکه اوس پکې د خفګان حالت راغلی دی کولی؟ نه نه هېڅ خفګان نشته بس دا خو د ژوند سره تړلې خبرې خفګان هم راځي خوشحالي هم راځي په سړي تېرېږي. بس تېرېږي ژوند دی ژوند دې تېرېږي. دا راته ووایي چې سدیس عمر به مو څومره وي؟ یو را عمر خو مې تقریبا بس 18 سال ته ورقریب دی. لا ماشوم یې که نه؟ بس ښه ګزاره کوم. دا راته وایي ستاسو 18 سال عمر دی که نه سدیس؟ بیا تاسو دونه ښکلی کرکټر کې راغلی په سوشل میډیا باندې ستاسو یو دوم دی. زه به دا ووایم که نه چې ډېر ساده توب کرکټر تاسو کوئ یو ساده انسان تاسو راځئ یعنې ګورګورې داسې یو کرکټر دی که نه چې هغه یو کلیواله جینۍ ده او هغه بیخي ساده باده ده پایس باندې نه پوهېږي او خدا ده چې هغه داجي هم ټوکي سات په سات که نه څنګه سوچ راغی ذهن ته څنګه دا خبره راغله چې زه به داسې کرکټر کې راځم؟ بله خبره دې سره یو سوال دا هم زه اډ کومه چې اکثر ملګري وایي چې د وړوکوالي نه زما شوق و چې زه به په سوشل میډیا راځم زه به په ټي وي باندې راځم. ستاسو خو لا اوس هم واړه نو ستاسو د اوس نه سوچ وکړه نه چېرته پروني کې مو سوچ و؟ نه شوق خو مې نو او بس زما کشري ماما تاسو یې پېژنئ ارباز په شاډوله باندې مشهور دی بس هغه راته ویې راځه شوق مې سره نو بس هغه دې دغه ته روویستم بل لګیا یم اوس مې مسه شوق نشته نه مې سره مخکې او بس اکټینګ بس هغه مجبوره کړو بس هغه دې حالاتو ته روم رسول اوس اوس یې نه لاس واغېسته کول؟ نه لاس یې خو نه دی اخیستی اوس یې راپسې رنګ کوي زما ریکارډینګ دی نه ما ورته یې ما نن دوکان وویسته نو زه ډومبې ورځ زه دوکان ته وځه اوس هم ماسپښین نه پس ریکارډینګ دی خو ما ته یې نشم. او ارباز سره زما پرون خبرې شوې وې که نه هغه وایي چې سبا له به زما د خاکې ریکارډینګ وي او وایي بیا اسمان ګړېږي را ګړېږي خو چې زه د ریکارډینګ ووایم نو اسمان کې پړقا پړوقي شروع شي. ها نو لکه تاسو کرکټر کوئ لګیا یې داسې خبر شوی یم چې د ګورګورې کرکټر ته تاسو الوداع ووایي یعنې خیرآباد مو ورته ووایي؟ بس یاره نور نه کوم. نور خو به راځئ که نه په سکرین باندې؟ نور خو به راځو. څه سوچ مو کړی دی چې داسې څه نوم ځان له بل خوښوئ؟ یاره بس هم په خپل نوم به راځم. په سدیس باندې؟ جی په سدیس نه نه څنګه چې شاډوله دی نو داسې لکه څنګه قراقور دی څنګه شینا دی دغه شان دی که نه؟ بس ګورو باندې هغه یو پکې لا د پګڼو ډانګم ګلغوټې بس ګورو باندې نوم به ځان له خوښو چې څه کېدو بیا. زه بس دا هم ښه خبره ده دا راته ووایي چې سبق مو ویلی دی که نه؟ سبق هم ویلی دی. څومره سبق؟ 10 مې پاس کړی. نو بیا نور؟ بس نور ته نه جوړ شوی نو. څنګه لکه روپیا دې پیدا کړې لکه روپیا دې وګټلې که څه حساب؟ بس باقي نور نه شو ویلی روزګار کاروبار ته هم لاس واچو موږ یې قصب به یې زه کوم نور ورته نه شو مرسېدي. سدیس ستا خو 18 کاله عمر دی که نه؟ په دې پښتنو معاشره کې ډېر وړو ماشومانو له خلک ودونه کوي تا واده کړی دی که نه؟ نه یاره واده مې نه دی کړی. واده به کې؟ بس پیسې راشي خامخا به یې کوم. نه نو څه سوچ دې کړی دی مینې دې کړی دي که نه دې کړی؟ نه مینه خو موږ سره چا نه ده کړې. تا سره نه تا خو به کړي که نه موږ هم چا سره نه ده کړې خلکو خو کړي دي خو موږ نه ده کړې مینه بس د مور او پلار سره کوي. هغه خو ده که نه هغه خو به وي هغه به د حضور صلی الله علیه وسلم مینه هم کوي د الله پاک مینه به هم کوي هغه خو ده هغه خو به مسلمان خامخا کوي خو د هلک او د جینۍ مینه یادو. نه یاره دې ته مې څه سوچ نه هغه پرشتیانجو مینه نه هغې ته وایي غر کې یم تباه یم برباد یم هغې وسایله خدای نه راکوي هسې ټینشن وي بیا. قدرمندو
دا د چل ول کوي که د ګورګورې کرکټر مو خوښیږي که بل کرکټر مو د خوښیږي نو دی بالکل سنگل نه او دی فری اپ کاسټ دی خبره داسې ده چې بس صرف هغه دانه ور چول دی بس نور کار ټیک دی ځکه چې دی وای موږ سره چا وای خلکو کړی د خو موږ چا سره مینه نه کړې نو ځه ګورو وکنه چې الله دې تعالی وس درکړي چې مینه وکړي اوس دا راته وای کنه چې سو رونه یا سو خويندې درې مې خويندې او درې مې وروڼه دي رونه دې څه کار کوي واړه دي دا ها ماشومان دي بیبي داجی ژوندې دي شکر دی تاسو ته یو خبره ده چې کومه کنه د سکرین په ذریعہ باندې چې یو ترور ماته د کینیډا نه کال وکړو کینیډا او امریکا اوس نیم خبر کاغه ترور زما आवाज اوري زما په خیال چې د افغانستان سره تعلق هغه ما سره خبرې کولې ما ته وی چې داسې کار وکړه چې تاسو راته سپیشلی یاد کړئ ما ته وی چې ته خو د هر چا نه انټرویوس کې د ګورګوري لنه ورځي او د ګورګوري لور شو خامخا ور لور شو دغه وخت نه ما دا سوچ کو چې زه به ګورګوري لازم نو بابو کته आवाज اوري او دا ویډیو ګوري کنه نو دا ګورګوره ما سره پسند نه سره ډیر خپل الکته هغه دغه کې ګورګوري کرکټر کې داسې لک ساده بادوي او داسې ډیر زیات خپل انسان ډیر نایس انسان دی دا راته وای چې مخکې مو څه سوچته لکه الډی دا تاسو خپل چینل شته نشته سبا کوي سبا نه کوي خپل چینل خو مشته بس پروت لامل کار نه کې روزګار شوی ته یو مونټایز شوی دی کنه روپې پر روانې شي جی شته پکې خو بس خپل روزګار تم سوچ نو مې لګواله کنه چې دا کتون کې مسافر واینځه ها مسافر واینځه بس خپل روزګار تم سوچتي روزګار څه کوي روزګار د سپلو کار کوم سپلای جوړوي جی کنه جوړوي تختولو کار نه کوو هغه چې د سپلو کار دی کنه لکه سپلو د کېړو په یو ځای وي کنه نو سپلای جوړوي جی ها سپلای جوړوي نو سمې پرشتانجو سپلای جوړوي کنه سه للو پتو کوي نه پریشانو جوړ لرو پتو لا چانی دی چې مال ته سپلای جوړه کنه سمې خپل هغه دغه نه مې اوریدلې دي د سوی وته چمیارانو نه مې اوریدلې دي په لاندې تلی کې چې ولا هغه بل سزا چې هغه خوله راکاږي پسو براله جوړه خوله راکاږي او کنه هغه ریکسین نه هغه بل سزا هغه درمن پکې چولې تاسو له موږ فری جوړو دا باسي غفي کتن کو د باندې زما سپلای شوي ستاسو په مخ کې وي زګه چې بیا منکرېږي صحیح ده ډیره زیاته مننه سوداس خوشاله راته اوسه سوداس دا راته وي چې داسې څه عجیبه واقعیت تاسو مخې ته راغلی وي په خپل ژوند کې تاسو عمر خو ډیر زیات لګ دی 13 کال عمر دی کنه اوس پته نه چې شناختی کارت د قدرمند ورلو خو مو کنه نه دی جوړ نه شناختی کارت مې جوړ کړی جوړوم بس او کنه جوړ کار څنګه غوري خلک چاته خلکو ته وی کله بس اسنه تا ته خلک وي نو خا داسې عجیبه واقعیت چې تاسو مخې ته راغلی وي د کرکټر حواله سره یا داسې واقعیت شو چې هغه تاسو نه یریږي او هغه تاسو یادوي یاره دا خورانه چارې نه یریږي د جمعې ورځ و منزل وروتم نو ملګرو وروته که د جمعات نه راوته کور وروتم بس یو ګنټه نه پاتې نو ملګرو ته ایثار میچ دی راشي یو ځای به جمعه ته دن نشو یو بوډه خزه و یو وسره انګورې و راجوخت شو روان پته و چې د انګور ده یاره چې راجوخت شو نو یو ته انګوري ته مو وی چې دا هغه ته اوس کله چې راجوخت شو ناغه بوډه خزه رااله ما نه پدا مخ سم ته وتړو وستا سپېړه رانو وستا نو شرخ سره له پدا سر سم در کوم زنانه ذات دي ته وسوي اوس هغه انګورتی ته مو وی چې دا هغه د کنه ګورګوره ده خو ته چې دا غنه دي دا خو سمالک دي نو چې اوس ما ته ترونه دا ودی ولا ته الله ځواني مر ته هم له کلمې لاس کې راکړي وی د خاندان دې مړ کړو نو مې ودی خبره نه چې د خندوم نو وی دا مې د خوشاله نو واره چې مې ولیدې خدای پاک دې نور خوشاله ومه نو په چاړه ویوالو مې کو نور خوشاله شو خانه دا تاسو نه یریږي دا رانه اصل کې کتون کې کرکټر سره مینه کوي بل خبره غوي دا کوشش کوي کنه چې دا کم مخکې دی او دا منګه ګورو منګه ډیر زیات خوخو دا غوي دا کوشش کوي چې منګ به د سره داسې فیس ټو فیس څنګه ملو شو او چې بیا یو سلیبریټي یو کرکټر ملو شي نو دا غوي د خوشاله انتخاب وي دغه وجوي ها اوس یو کرکټر راته اوکې زه اکثر چې کوم ملګری ما ملمه کړي وي کنه ناغوی ته وایم چې لګوند کې کرکټر را سره اوکې نو کرکټر به داسې وي چې اسلامي به وي او ګورګوره به وي اسلامي خو تاسو پلار دی نو زماله خوشحال نه راځي تاسو که دا غوي داسې واقعیا شوي وي یا تاسو څه ریکارډینګ کوو هغې کې داسې خبره راغلې وي هغه خبره دې کتونکو سره شریکه کړې ولې نه
داسې خو ته لږ خاندانو بیا به ټیکې لکه اوس دا ته بیخي ته به مخ ته دې باټې اچولې دی سړي له وار خطا کړې او زموږ دا شکل داسې دی نه دا چې وخاندې بیا وګوره ښکلی ښکاري ها اسلم کور ته رادن نشي اسلامي کور ته رادن نشي ستړی ستومانه نو زه ساک پاکومه زه ته پلاره محمد رسول کاکا مسیح سنت دی مې زه چلته لاړ شو ما ته یو خو تا ځان نه ګشتې جوړه کړې هر وخت کله یو ځای ته دی او کله بل ځای ته ځي مور به دې هم داسې وه نه مور مې ما لیدلې نه وه مړه شوې دغه نه وې هم که نه لکه تا ته وایي که نه وي مور به یې هم داسې وه برخه به ځان ته پلنګ ایښې وه نو مې هغه غریبه خو مړه ده اوس افسره په خبر کې ستایي بس برخه م راواشه ما دې ښه ده راپاسه چې دی بودم مې ته خو خپله غم ښادي نه کې خو مونږ خو غم ښادی ته پرې سبا به مړ شي بیا به یې څوک جنازې لم نه راځي وایي ښه ده بس خوله را سره مه راپاسه چې ځو نو بس روان شو اوس پکې دا خبره وکړې که نه چې کله قراقور استاس ته خپوی راوایي که نه چل یې جوړ کړی دی ظالم سړی دی خو چې کومه جینۍ د هغه خوښېږي نو بس یا مري او یا څه چل کېږي که اوس نازکه وه نازکه خو اکسیډنټ وکړه هغه جنجم را روان شو اکسیډنټ وشو نازکه خو لاړه بس نازکه تو وړ گیا اوس دا راته ووایي چې تاسو کوم ګورګورې کرکټر پرېښوده اوس په قراقور څه کوي والله اوس یم نو الله دې په خپل رحم وکړي الله دې په خپل رحم وکړي زه نه سي بل څه داسې به نور کرکټر راشي ابو سره چلیږي اوس په تاسو خو کراچۍ ته تللی وی که نه زما په خیال چې ستاسو سیزونو د سپلو سیزونو نو تاسو کراچۍ ته لاړئ داسې کېده که نه هلته که پلانکې مړ شوي وو د هغه ښځې خدمت کولو هغه خدمت کولو نو زه به پکار وم اوس به ته د کراچۍ نه راځئ که نه یاره راتلل خو مشکله نه شم خیر دی زه وایم که دومره کېږي که نه چې یو سچویشن هغه جوړئ او هغه خپله خاکه کنټینیو ساتي نو زه وایم چې د هغې دپاره زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې خیر دی هغې کې دونه وکړې که نه چې هغه سیز ورله په یو پاټلی باندې روان کړي بس ګورو حالاتو ته به ګورو نو د مرکه چې کله اوږده شي که نه کتونکي بیا بور شي وایي یاره وایي دوی خبره ډېره زیاته کوي نو داسې به وکړو که نه د پروګرام په آخره کې که په زړه باندې داسې ښکلې غوندې کې خبره وي کتونکي تاسو ګوري تاسو ویني ښکلې میسج وي یا ښکلې خبره وي چې څه هم وي په زړه کې هغه ورسره شریکه کړي یاره په زړه خو مې څه نشته څه خو به وي سم نشته بس الله دې راته کتونکي مینوال دې الله په ژوند جمدو په صحت دې راته الله روغ ساتي بس چې بس تاسو ګوري موږ هم ګوري ما ماته یاد ټوله دنیا دې ګوري په سوشل میډیا چې څونه خلک چلیږي ته د کیپیکن نیوز سبسکرایب کړي که نه بس وی ګورئ مخکې په تېر هلکه دا خو ضرور سبسکرایب کړئ یاره ځکه چې دې ته ورته ښکلې مخونه مخې ته غواړي او د ستاسو خوشحالولو لپاره هر رنګه حالاتو سره مقابله کوي هر رنګه سړي ته ورځي ستاسو دپاره یې په خپل سکرین راولي او خلک لا اوس را باندې هغه خلک څه وایي هغه ځان هم پڼ کوي یقین وساته نه دا به نه مخکې کوي ډېر خلک داسې وي که نه چې زه ورسره رابطې کوم او هغه خلک څه وایي که نه ځان پې پاس اسمان یې وایي یاره وایي اوس په وایي نه یاره ځان خو پاس اسمان کوي نه ځکه چې لوی خو خدای سره سور کوي خوند کوي او انسان څه شی دی چې ځان لوی ډېره زیاته مننه قدرمندو دا وه ما سره ګورګوره نه سدیس خان عرفې ګورګوره چې د ګورګورې په کرکټر کې تاسو ډېر زیات کتلی دی نور کرکټرو کې هم تاسو کتلی دی خو د ګورګورې کرکټر کې دا دی چې خلکو ته مخې ته راغی او خلکو ته راښکاره شو چې ګورګور هم څوک دی او یا څوک ده قدرمندو انشاءالله یو نوی پروګرام سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې یو نوی مېلمه سره حاضرېږم تر د هغې ټیمه غواړم اجازت هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني زما سدیس خان عرفې ګورګوره زما کیمرامین وحید حیران او ورسره د ګورګورې ملګرې نوم یې خو راله نه د دم سدیس نوم دا چوټه سدیس هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلی او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم او په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته